بالاخره حقیقت معلوم شو چې د خاپیري نغمې د امریکا په وور کې د $1 میلیون په ارزښت کور څنګه سوځېدلی. د امریکا د کلیفورنیا په دغه خونړي وور کې د خاپیري نغمې ترڅنګ د نورو افغانانو د کورونو سوځېدل هغه وژونکی او وحشتناکه اور چې تر اوسه پورې هم دوام لري او د امریکا د کلیفورنیا ښار اوسیدونکي او هغه افغانان چې په کلیفورنیا کې اوسیږي په میلیاردونو ډالر نقصان ورکړی. خو د امریکا د اور وژونکي ادارې تر اوسه پورې د دې اور په وژلو کې لا نه دي بریالي شوي. د دغه ځای د اوسیدونکو کورونه ور ویجاړوي او سوځوي او لا هم دغه اور پر مخ روان دی. د دغه اور لمبې د کلیفورنیا د ښار تر دروازې راورسېدې. د افغانستان مشهوره سندرغاړې چې د امریکا اوسیدونکې ده او له څو ورځو راهیسې په سوشل میډیا او انټرنیټ باندې د هغې په اړه خبر چلیږي چې د امریکا د کلیفورنیا په اور کې د افغاني سندرغاړي خاپیري نغمې کور هم سوځېدلی. خو اصل حقیقت څه دی؟ ویل کېږي چې په امریکا کې د خاپیري نغمې کوم کور سوځېدلی هغه سوځېدلی کور د خاپیري نغمې د نوي او یا دویم خاوند و. خاپیري نغمې د دغه خبر په اړه تر اوسه پورې په رسنیو څه نه دي ویلي، خو دا خبر چې له څو ورځو راهیسې په انټرنیټ باندې ډېر زیات خور شوی او خلک یې ډېر زیات لاس په لاس کوي، نو په دې وجه امکان لري چې د سندرغاړي نغمې کور هم د امریکا په دغه وحشتناکه اور کې سوځېدلی وي. همداسې ویل کېږي چې د کلیفورنیا په دغه ځای کې د څو نورو افغانانو کورونه هم سوځېدلي او په مکمل ډول سره تباه شوي دي. قدرمن دوستانو تاسو په امریکا کې د خاپیري نغمې د دغه سوځېدل شوي کور په اړه څومره معلومات لرئ؟ نظر او معلومات مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.